خوشحال خان د پښتو ادب منځنۍ دوره خوشحال خان څخه شروع کیږي. دی د خټکو د ملک اکولي له کورنۍ څخه و. د سرای په کلي کې د ربیع الثاني په میاشت 1022 هجري د شهباز خان خټک په کورنۍ کې پیدا شو. دا کورنۍ د پېښوره تر اباسین پورې د خپل عصر په سیاست کې پېژندل شوې کورنۍ ده او خوشحال خان د پښتو د قومي سیاست په مرکز کې تربیه شو. د خپل عصر علمونه ولوستل او د قلم خاوند شو. په دغه وخت کې د ډهلي د مغلو د کورنۍ څخه شاهجهان پاچا او د سلطنت غربي سرحدونه یې تر قندهار او بلخ پورې رسېدلي ښارونه او لویې لارې د مغلو تر ادارې لاندې وې. د قبایلو داخلي کارونه قومي جرګو سمول. د خوشحال خان د کورنۍ د استوګنې ځای د پېښور او کابل پر لویه لار باندې واقع و. همیشه د مغلو د دربار لخوا د دغې لارې ساتنه د خوشحال خان پلرو او نیکو ته سپارل کېده او دغه کورنۍ د پښتنو په داخلي چارو کې مقتدر حکمرانان وو، مګر د مغلو د دربار سره یې هم دوستانه روابط ساتل. په 1069 کال اورنګزیب خپل پلار شاهجهان بندي کړ او په خپله پر ټول هندوستان باندې مقتدر پاچا شو. اورنګزیب سیاست دا و چې هغه د سلطنت په ټول قلمرو کې له کلکتې څخه بیا تر بلخه داسې څوک نه پرېږدي چې هغه په قوت کې له ده سره مقابله وکړي. اورنګزیب ته د افغانستان د مشرقي خوا ساتنه او د کابل او بدخشان او بلخ او کندهار اداره خورا مهمه معلومېده او دا لار د اباسین تر غاړو پورې د خوشحال خان په لاس کې وه او ده غوښتل چې خپل اقتدار دلته ټینګ وساتي. په پېښور کې چې حکمران د اورنګزیب لخوا مقرر و، هغه قدرت فقط په ښار کې محدود و. اورنګزیب د خپل حکومت او اقتدار د ټینګولو لپاره د خوشحال خان وجود په دغه سیمه کې مدیرګانه نو یې خوشحال خان په یوه دسیسه په پېښور کې ګرفتار کړ او په 1040 هجري د روژې په میاشت کې دی له پېښوره ډهلي ته د محبوس په ډول واستاوه او کوښښ یې وکړ چې د خوشحال خان په زامنو او کورنۍ کې نفاق واچوي. خوشحال خان 4 کاله په هند کې بندي و چې وروسته په 1020 له اګري څخه د خپلو د پښتنو یارانو په ملګري راووته او ځان یې وطن ته راوسپاره. دلته خوشحال خان خپل محیط وکوت او ځان ته یې د دوی لارې د ژوند لپاره وموندلې. لکه چې وایم پس لپنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخمکې ته یا مغلو سره رزم. مګر په دې دوو کارونو کې د خوشحال خان د مغلو سره مبارزه غوره کړه او دې مبارز 2 شکله درلودل. اول د جنگ په میدان کې د تورې مبارزه او دوهم په شعر او ادب کې د قلم مبارزه او د پښتو ژبې د روزولو لپاره د پښتنو د ملت د ساتلو لپاره مبارزه چې د خوشحال خان شخصیت هم دغه دوی خواوې لري. خوشحال خان د پښتنو د ازادۍ لپاره اورنګزیب سره ډېر جنګونه وکړل او دا یې کوښښ و چې په پښتنو کې د اتفاق او د ملي جهاد روحیه ژوندۍ وساتي او علاوه پر دې جنګي شخصیت د ادبي شخصیت هم ډېر فعال، تقریبا 40 تر 50 اشعارو پورې په پښتو ادب کې یو مهمه ذخیره پرېښوده چې حقیقتا دی د پښتو ژبې تر ټولو لوړ شاعر ګڼل کېږي.
د په خپلو اشعارو کې حماسي او وطني او پښتني خصوصیات وروزل او هر ډول شعرونه یې په ادبي او بدیعي ښکلا وویل. د قصیده د غوري د دورې د قصایدو دورې ته ورسوله. د پښتو غزل یې د ژبې د روانۍ او سلاست سره په ډېرو ادبي ښکلاو مزینه کړه. رباعي، مثنوي، مخمس، مربع، مسدس، معاشر ټول د ده په دیوان کې شته. خوشحال خان د ټولو منظوم کلام علاوه د پښتو نثر ته هم توجه وکړه او د نثر لیکلو سبک یې داسې غوره کړ چې د پیر روښان او اخوند درویزه لیکونه یې پرېښودل او د پښتو د نثر د قدیمتر سبک پیروي وکړه. یعنې د سلیمان ماکو غوندې نثر لیکونکې لارې یې غوره کړه او کوښښ یې وکړ چې د پښتو ژبې د محاورې له جریانه سره خپل مطلب په روانه او سلسله پښتو ولیکي. د خوشحال خان منثور کتابونه هم ډېر دي. دی د عمر په 88 ربیع الاول 1100 هجري کال وفات شو او وروستۍ وینا یې دا وه: ما هلته ښخ کړی چې د مغلو سیوری مې پر خاوره ونه لویږي او مغلو سپېرو ګردونه مې پر حجره ونه لویږي. د خوشحال خان د کتابونو څخه فضلنامه، دستارنامه او یاد دانش مشهور او کله چې دې ته جهان تېر سو نو یوه داسې ادبي ګرانبها ذخیره پښتنو ته پرېښه وه چې هلته به تر ابده پورې زموږ په ادبي حرکت کې د لارې څراغ و او دا بیت به په رښتیا ومنل سي چې ویلي وه: همیشه به پرې نارې وي د بلبلو دا چې ساز کړل نن خوشحال په ویل باغ. د خوشحال خان د شعر سبک په پښتو ادب کې ډېر شهرت او مقبولیت وموند او پښتو ادب د خوشحال خان په ادبي مکتب کې د هرې خواش بشپړ سو. په دې سبک کې د ادبي فنونو او رواني ژبې مراعات ډېر سوی دی او دا اشعار هم روان او خواږه او هم د صنعت په ګڼه ښکلي سوي وو. د خوشحال خان د سبک خاصیتونه دا دي: دې سبک د پښتو شعر ډېر پراخ کړ، علاوه پر غزل، مثنوي او قصیدې او رباعي چې تر خوشحال خان د مخه ویل سوي وو. نور ټول د عربي او پالسو د شعر اقسام په پښتو ژبه او ځینې نوي قسم اشعار یې په پښتو کې زیات کړل لکه مسمن او نور. په دې سبک کې هر ډول صوفیانه، اخلاقي، فلسفي، فقاهي مضامین او مدح، هجو، مرثیه، محاکات، اجتماعي خبرې شته چې ملي ښېګڼې او خویونه هم تلقین کوي. دریم: په دې سبک کې کله کله د پښتو او پښتونولۍ او ملي احساساتو څرګندونه هم شوې ده او خاص بیا د خوشحال خان خپل اشعار د ملي جذباتو ډک دي. څلورم: په دې سبک کې اوږدې قصیدې هم ویل شوي دي چې هره قصیده ځان ته یو بېل اجتماعي یا تاریخي یا تبلیغي یا د منظر یا نور موضوعات لري او په خپله د خوشحال خان او د ده نظامونو لکه عبدالقادر خان او اشرف خان هجري په قصیدو کې د غورې دورې د قصیدو تقلید او پیروي ښکاره ده او بدیعي صنایع او تلازمات او تشبیهات هم لري. نو د شاعرانو یې د اشعارو سادګي او سلاست تر صنعت او تکلیف نه دی جار کړی
جار کړي او ډېرې پیچلې ویناوې په اشعار کې نه راوړي. پنځم، پخپله په دې سبک کې حماسي احساسات داخل کړل او شاګردانو یې لږ پیروي وکړل. شپږم، انتقال او حضور یعنې غندنه هم په دې سبک کې شته او د پښتنو شاعرانو مخصوصا د هندوستان د مغولي استعمار طالبانو سره ډېر قلمي مبارزه کړې ده. خوشحال خان وايي زما ژبه نه ده خو دا ګوزارونه د ټوپک. اووم، خوشحال خان د مکتب په اشعارو کې ډېر حکمتونه او نصیحتونه او فلسفي مطلبونه هم شته چې د ژوندانه ژور اسرار پکې ویل شوي دي. مثلا اعتماد په نفس داسې تلقین کوي: د مزرعې او ملتوق په لښکر نشي مټې هر کله یوازې په خپل ځان شي. خوشحال خان د اجتماعي منافعو په توضیح کې داسې وایي: دولتمند سړی هغه بللی بویه چې له سینده یې جدا د چا ویاله شي. بس د